بغلان کې د برېښنا شبکې پراختیا او اصلاح تر بل هر وخت زیات پرمختګ کړی دی. بغلان چې هیواد کې د برېښنا عمومي شبکې له اړخه یو ستر دهلیز بلل کیږي، د 4 سبسټیشنونو، بغلان برېښنا تولید فابریکې مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د برېښنا شبکو درلودو سره ځانګړي تخنیکي پاملرنې ته هم اړتیا لري. د بغلان برېښنا ریاست رئیس ملا سردار ولی حمزه د افغانستان برېښنا شرکت نشراتو څانګې سره ځانګړي مرکې کې وویل چې تیرو نږدې 3 کلونو کې د مرکزی ساحو شبکو پراختیا سربیره ولسوالیو کې هم د برېښنا شبکه پراخه کړي او له 52,000 پیرودونکو څخه یې 80,000 پیرودونکو ته شبکه پراخه او لوړه کړې ده، چې 12 نیمګړو پراختیایي پروژو کې د سیمو ځایي اوسیدونکو تر 50 سلنې ونډه اخیستې ده. نو 12 ساحو ته یعنې 12 پروژې نیمګړې پروژې زموږ د ولس د خوا څخه تکمیل شوي دي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. د امارات څخه مخکې تقریبا 250 مشترکین برېښنا شرکت د بغلان برېښنا شرکت دروښتل. اوس د امارات تر راتګ سره تقریبا 80,000 ته رسېږي، یعنې 8,000 یې موږ په دغه 3 کلو کې 8,000 کسانو ته بررسولی دی. پر دې سربیره د برېښنا ضایعاتو کې پر شبکو د شپنیو څارنو له لارې د پام وړ کمښت راغلی او بغلان کې د برېښنا شرکت اړوند لسګونه جریبه غصب شوې ځمکه د برېښنا ملکیت ته بیرته راګرځول شوي او د سبسټیشنونو خوندیتوب ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده. 15 جریبه ځمکه چې غصب شوې وه تقریبا 15 کاله غصب شوی وو، که 25 کاله غصب شوی وو، هغه الحمدلله د ولایت په هڅو د قومندانۍ امنیتي ارګانو په هڅه باندې هغه موږ ته تسلیم کړه. د بغلان برېښنا ریاست اړوند د تولید فابریکې اوبو کانال د نږدې 18 میلیون افغانیو په لګښت وروسته له 40 کلونو پاک شو او د دریم توربین رغونې او بیرته فعالېدو سره د تولیدي برېښنا کچې لوړتیا کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د بغلان برېښنا رئیس پر پیرودونکو غږ کوي چې د ضایعاتو مخنیوي او تجهیزاتو خوندیتوب کې ورسره همکار ووسی او د برېښنا لګښت پیسې دې هم پر وخت تحویل کړي. ټولو ته د اطمینان ورکو، انشاءالله موږ د هڅه کوو، کوشش کوو شپه ورځ هم برېښنا شرکت چې کومې صاحب برخې هغه ته موږ برق ورسوو او انشاءالله دا زموږ په پلان کې خامخا شته، ځکه دا زموږ مسؤلیت دی. او دویم پیغام د دوی نه دا دی چې تاسو باید موږ سره همکاري وکړئ د بیلو په راټولولو کې، چې تاسو باید بیل خو په وخت سره تحویل کړئ چې موږ وکولی شو چې کومې صاحب برخې هغه ته موږ برق ورکوو، ځکه دغه تجهیزات اخیستل یو ساحې ته برق ورکول هغه هم د دغو عوایدو څخه موږ ورکوو. د برېښنا شبکې پاتې ساحو او نیمګړو پروژو بشپړتیا په اړه د بغلان برېښنا رئیس وایي چې د برېښنا شرکت له رهبرۍ سره یې د روان 1403 لمریز کال لپاره د شبکې اصلاح او پراختیا پلان له مخې وړاندیزونه شریک کړي چې تطبیق سره به یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د برېښنا خدماتو او شبکې متوازنې پراختیا ته ژمن دی.